د لومړي ځل لپاره له ملي عوایدو څخه کلنۍ بودیجه تصویب شوه. سلام ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. دغه بودیجه چې 231 میلیارده افغانۍ ټاکل شوې، 203 میلیارده عادي او 20.9 میلیارده پراختیایي ده. د مالیې وزارت په وینا دا لومړی ځل دی چې له ملي عوایدو څخه کلنۍ بودیجه تصویب کیږي او هیڅ ډول بهرنی ملاتړ نه لري. که څه هم په دغه بودیجه کې 40 میلیارده افغانۍ کسر شته، خو د طالبانو د منظم مالي پلان له مخې به د کال تر پایه په همدې بودیجه خپلو موخو ته رسیږي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.